تخار طالبانو د ډرون الوتکې په واسطه برید کې 8 تنه اربکیان او پولیس وژلي. راپورونه وایي چې طالبانو د تخار ولایت په بنګي ولسوالۍ پر پولیسو د ډرون په واسطه برید کړی دی. ځایي سرچینو رسنیو ته ویلي چې طالبانو په بنګي چیني سیمه کې د سیمه ییزو اربکیانو پر مرکز هوایي برید کړی او 8 تنه یې وژلي دي. سرچینه زیاتوي دا برید د حاجي فتح په نوم د نامسؤله وسلوالو د قومندان پر یو مرکز شوی. ځایي اوسیدونکي وایي یاد نامسؤله وسلوال په ډیره انسان تښتونکو کې لاس لري او دغه راز د کندوز تخار پر لویه لاره کې له موټر چلوونکو څخه هم په زور پیسې اخلي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې چاودنه کې 7 تنه اربکیان او پولیس وژل شوي، یو شمېر نور زخمیان شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې ګڼې له ډرون الوتکې په دې برید کې استفاده شوې وي. خو طالبانو تر دې مخکې په کندوز، لوګر او ځینو نورو ولایتو کې په بریدونو کې له ډرون الوتکې ګټه اخیستې ده.